السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او یوه نوې ویډیو درته جوړوم. اکثره دوستان چې کله واتساپ استعمالوي دوی دا مشکل لري، وایي چې مونږ کله واتساپ کې د چا وایس میسیج پلی کوو هغه ډېر ورو غږیږي، یا غږېدلی چې وي ډېر ورو وي، یا وایس میسیج یې موږ انتظار نشو کولی، وخت مو ډېر ضایع کېږي. نو دا مشکل څنګه حل کولی شو؟ واتساپ د دې لپاره چې ستاسو وخت ډېر نه وي ضایع شوی او ستاسو د هر چا وایس میسیج زر تر پایه پورې کتلی وي، یو اپشن اضافه کړی دی چې راځئ نن به په هغې باندې کار وکړو. تاسو به لومړی دلته راشئ، واتساپ به را خلاص کړئ. واتساپ مو چې کله خلاص کړ، مثلا تاسو ته یو کس میسیج لیږلی دی، دلته د فارماکولوژي ټریننګ په نوم یو ګروپ دی. مثلا دې کس ګروپ ته میسیج لیږلی دی، تاسو یې کتلی شئ. نو اوس که دغه میسیج موږ تر پایه پورې پلی کوو نو دا خو ډېر وخت نیسي. د دې لپاره چې میسیج مې هم تر پایه پورې کتلی وي او وخت مې نه ضایع شوی، راځو دلته میسیج ته میسیج به پلی کړئ تاسو. بیا به دلته په دې برخه کې دا 1x یا یو x چې لیکلی په دې باندې به کلیک وکړئ، 1.15x به شي او بیا به 2x شي. کله چې تاسو دلته څومره 1.5x شي او بیا 2x شي، دومره به د وایس میسیج سپیډ زیاتېږي او تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د وایس کلیپ چې دی وغږوئ تر اخره پورې. نو تاسو دلته کتلی شئ 1x. دوستانو دا و چې څنګه کولی شو د هر چا میسیج تر پایه پورې ډېر زر وګورو او وخت مو نه وي ضایع شوی.